السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. د څلورو نه حیا کول د ایمان د قوت ستر سبب دی. د دې سره ایمان قوي کیږي، انسان پکې مرتبه د احسان ته رسیږي او مخکې د دې چې انسان جنت ته داخل شي په دنیا کې وته کامیاب او الله په ډېر حکمتونه رازونه تا باندې را خلاص کړي د هر څه. خو د څلورو نه به حیا کوي. اولینه حیا د الله تعالی نه پکار ده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسانا ته څه دوکه کړې په هغه رب عزتمن باندې الذي خلقک، هغه ذات چې ته پیدا کړې، فسواک برابر کړې، فعدلک نیقت ولی برابر کړې، فی ای صورت ما شاء رکبک، کوم صورت کې چې هغه ته ستا ترکیب یې کړی، ستا جوړښت یې کړی. اولینه حیا د خپل رب نه کول. که څوک ځان ته یې که د ملګرو سره یې که سفر کې که حضر کې که شپه یې که ورځ رب نه حیا کول، هغه عمل چې ته یې ترسره کې سوچ وکړه ما ته ما رب راګوري. د پلار د وجې نه ګناه نه کوو، د مشر د استاذ د ملګري د ګاونډي چې موږ ته ګور ګناه نه کوو، خو رب موږ ته راګوري. د رب نه حیا پکار ده. دویم د ملائکو نه حیا پکار ده. دا ملائک تا سره ګرځي. حافظ ابن حجر او بعض علما لیکي تر 18 پورې ملائکو انسان سره مشهور خو څلور ملائکې دي. وان علیکم لحافظین کراما کاتبین، عزتمند دي کاتبین دي لیکل کوي، یعلمون ما تفعلون. چې کله هغوی د عزت والا دي ولې ته هغه ګناه کوي چې د عزت والا خلک تا سره ملګري دي او بیا هم تورانه ګناه کوي. د ملائکو سره کرامن قید خیر اشاره دی ته د چې حیا پکار ده. ملائک تا سره اوسېږي، د شپې د ورځې تا سره ګرځي. ستا څنګ کې دا ملګري دی او ته ډېره ورانه ګناه کوي او ملائک در سره دي. درېیمه حیا د ځمکې نه حیا پکار ده. داسې یوه ورځ به راځي چې ځمکه او په ما او تا ګواهي کوي او دا به وایي دې په ما باندې په پلانکي وخت پلانکي ځای کې دا کار کړی. یومئذ تحدث اخبارها، په هغه ورځ چې بیانوي به ځمکه خپل خبرونه. قرآن کریم کې څه وایي؟ بأن ربک اوحی لها، ستا رب وله بس خبر کړی. د ځمکې په سر باندې ګناه کې سرمایدار کړي، که غریب کړي، که ملا کړي، که امي کړي، که ډاکټر کړي، که دیکان کړي، که باسواده که بېسواده، که وړوکي که غټ، ځمکه به ټول حالات را برسېره کړي، هر څه به راسپړي. نو ځمکې نه حیا وکړه. څلورمه حیا د خپل د بدن د غړو نه حیا وکړه. دا د بدن غړي به قیامت کې په ما او تا ګواهي کوي او ما او تا ته به وایي چې تاسې دا ګناه کړی. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم. د انسان به خپل د بدن غړو ته وایي لم شهدتم علینا، تاسې ولې عمر ګواهي وکړه؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، موږ باندې هغه الله وویله چې هر څه باندې نطق کولی شي. وهو خلقكم اول مره والیه ترجعون. محترمو، مؤمن ته پکار ده چې عبرت د ژوند نه واخلي، د یو ملګري د مرګ نه عبرت واخلي، د ګاونډي د مرګ نه عبرت واخلي. دا ټول زموږ ستاسې همجنس دي. د دې کور نه چې موږ تاسې روزانه وځو راوځو په دې لارو په دې کوڅو کې ګرځو راګرځو، یو ورځ به داسې وي چې ما او تا به د دې کور نه خلک وکاږي او بیا به نه راځو. داسې ورځ دا راتلونکی ده. نو موږ تاسې خپل ژوند کې باید تغییر راوړو او ژوند باید بدل کړو. داسې ژوند باید
شروع کو چې بغیر الله راضي کیږي.